انتظار وکړو. تاسو هغه نامه سره وزیر بونیر تعلق د بونیر مزه بونیر رقم ځای پیر بابا د پیر بابا تاسو مطلب راغلی په دې شپه کې او عمران خان د پاره بل بل د روجي میاشته ساتله پېشمنې دی یاره پیټای والا ټول ډیس ټایګرز دي کنه چې صرف معمولی आवाज والی روزي سوچ به خد مینه د عمران ډیر زیات د غلو خلاف راو کو په ارزه کې سوچ رسول په ارزه کې پاکستان کې چې کم ځای زولا نه راته کوم وخت کې چې عمران خان د وزیر اعظم د دې سوک نه لري کړی شو څه احساسات وستاسو نو بس ټول وجړل اغله ډاکوان موږ نه منو زمونږ وسمه عمران خان وزیر اعظم دی یو کس نه منم زه خو سره نه منم سوچ داسې ډیر شي تل راغلي دي او داسې مینه سره چاند کړي اغله ډاکوان زیو راځي زمونږ صرف عمران خان وزیر اعظم دی څه پیغام ورکې پیغام خدا ورکوم چې ټول ټایګرز راوتی دي عمران خان سپورټ کو خپ نه رو سره ولاړو بیا به سره ولاړو او که عمران خان لاړ نو موږ سوال نه پیدا کیږي چې چاله وټ ورکما دا صرف عمران خان دی صرف عمران خان پی ټ آی زنده باد تاسو یو ځخان منه څنګه چې تاسو کته شي نور هم ټایګرز ولاړ دي ګور چې دوی څه پیغام لري لازم شي امن ور سره تعلق دا راته چې تاسو هم جلسې لراغلي جی عمران خان سره مینه ده او جی څومره مینه ده یاره ډیره مینه خو ده ډیره زیاته او د غلامۍ نه خلاص کړو کوم مینه تاسو د عمران خان پرې پارټي کې څومره وخت ډیر وخت شو ډیر وخت څه چاولو به نه ان شاء الله عمران خان سره به یې ان شاء الله دا راته په کوم وخت کې چې عمران خان د وزیر اعظم د دې سوک نه لري کړی شو هغه وخت تاسو څه احساسات یاره ډیر زیات بس خپه ډیر خپه وږي اوس څه پیغام لري څه میسج لري ریکته اوس خدا لرو چې ان شاء الله که خدای کړی خیری دې ټول د وایي چې بیا روان وخت بیا غل ووټ ورکړي خان به یو ځل بیا راځي ان شاء الله واره الیکشن شو عمران خان بیا راشي چې د غلامۍ نه نور مخلاص شو تاسو یو ځخان مننه ډېر مهرباني کتونکو الله ګل ولاړې ګور چې دوی سوای لازمي شرکت السلام علیکم وعلیکم السلام ټول اول خپل خوږه نامه وایي مانو عبد الله دی جی تعلق ډېر اوسې ډېر تاسو هم پی ټی آی او جی نو څومره وخت د عمران خان سپورټ کوي دا تقریبا 6 کال وشو ډېر وخت نه مطلب ډېر وخت نه عمران خان سپورټ تر کومه پورې به عمران خان سره مینه لري عمران خان چې کومه پورې ژوند دی دا تر کومه پورې ژوند دي چې ډېر زیات ډېر زیات مینه خدا سره دا ته عمران خان چې د وزیر اعظم د دې سوک نه لري کړی شو ست صورت څه احساسات تاسو موږ دا وایو چې عمران خان سره ډېر زیاتې ګړې ده ډېر ناروې ګړې ده او ان شاء الله عمران خان به سپورټ کوي دی بیا خپل واپس راځي څه پیغام ورکړي په اخر کې بس پیغام خدا لري چې عمران خان له مخکې نه موټ ورکړی بیا به موټ ورکړو ان شاء الله خپه نه را تاسو یو ځخان مننه عمران خان سره ډېر زیاته مینه لري کتونکو زموږ سره یو بل د پی ټی آی ټایګر ولاړ دی چې دوی څه تاثرات لري السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم سجاد علي جی تعلق ریګا سره څه چې بس راووتو نو بس راووتو عمران خان سره مطلب مینه بالکل څومره مینه لري د عمران خان سره ډېره زیاته د سلفي ورکې مطلب بالکل عمران خان چې د وزیر اعظم د دې نه لري کړی شو څه احساسات تاسو زیات خپه ولې بس ډېر زیات خپه بس ډېره زیاته تر مرګه پورې بس چې عمران بس تر مرګه میسج دا بس عمران خان سپورټ کوي اوري او دا یو انسان دی اوري او غیرتی انسان دی غیرتی انسان دا ستاسو مینه د عمران خان سره نور تاسو هم کو لازمي شیر کې السلام علیکم وعلیکم السلام ټول اول خپل خوږ نوم وایا زمانو محمد اویس خیال جی تعلق د سواړه سره د سواړه سره په دې شپه کې تر راوته ولې راوته بس زړه مینه هم درنه څومره مینه لري د عمران خان سره بس انتهایی زیات ځان په قربانه مکمل دا راته کوم وخت عمران خان د وزیر اعظم د دې سوک نه لري کړی شو څومره خپوي ډېر زیات بخپم یو ځنه ډېر خلک بخپم نو څه غواړي څه میسج لري ما زمون خدا میسج دی چې بس خپل لیډر سره شانه بشانه ودرېږو او هغه له بس را روان حکومت بیا راغی راشي چې ډېره بخه امپورټډ حکومت نامنظور چې دوباره به دوباره ان شاء الله تاسو یو ځخان مننه زمون ګورینه ماشومان هم عمران خان سپورټ کی مخکې لازمي شیر کې کتل زمون سره یو بل شازلمه ولاړ دی ګور چې دوی سره غواړي لازمي شیر السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو خوږه نامه زاهد جی تعلق د سواړه سره جی تاسو هم څه چاهر راوته عمران خان صاحب د بس عمران خان له موږ هر څوک راوځي په هر چا زړه سره د هر چا د زړه سره په دې روزه کې بل پله پښمنۍ تم ټیم نږدې کیږي
خو دا ستاسو مینه ده مطلب بالکل مینه ده ورسره هر څوک راوځي ښه لیډر دی تاسو د کوم وخت نه د عمران خان صاحب سپورټ کوئ بس د وخت نه دی عمران خان په وخت چې د خپلې پوه شوي یې مطلب. بالکل عمران خان سره یو مطلب تر مرګه پورې به بالکل د مرګ څه چې کفار ځای کې عمران خان له به ځان رسو عمران خان لپاره دی د ځان رسول کتونکو څنګه چې تاسو کتئ شئ هر یو کس د عمران خان سره بې حده مینه لري څه میسیج ورکړه په اخره کې میسیج شو بس دا ورکو چې مهنګای قبول کړئ لیکن غلامي نه جی جی غلامي د قبول څه چې ابسولوټلی ناټ ابسولوټلی نه همیشه لپاره کتونکو ډېره زیاته بې کچه مینه ده د عمران خان سره نور تاسو هم کو ګوري چې دوی سره غواړي امیر صاحب هم ولاړ دی ګوري چې دوی څه تاثیرات لري السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته تاسو موږ ته خپله خوږه نامه ووایئ زما نوم خان دی د ښایسته وبا سره تعلق ساتم تاسو هم صرف او صرف د عمران خان صاحب دپاره راوتي یې بس بالکل راوتی انشاءالله وجه داره چې په دې ملک ډېر خلک تیر شوي دي مختلف پاټو والا زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلی دي کله چې د وخت یو بادشاه راشي مسلمان تاسو به هغه خلاف نه پاسئ نو زه اوس موجوده حکومت چې د چا دی نو د خلاف زه هېڅ نه وایم صرف دومره وایم چې د عمران خان سره چې کوم ظلم وشو دا په دنیا کې لکه ډېر غټ ظلم انشاءالله زه یم چې ټوله دنیا به تسلیموي چې لکه دا ظلم وشو او مسلمان خو څه کوي چې کفار هم لکه عمران خان چې دی هغه تسلیم کړی دی چې دی یو حق پرست سړی دی او حق پرست لیډر دی بس موږ دا خبره ده چې موږ به ورسره انشاءالله ولاړ یو او زمونږ علما کرام چې دي څومره حق پرست نو انشاءالله هغه ورسره هم ولاړ دي او د الله تعالی نه بوله دعاګانې غواړو په دې ملک خوشحالۍ راولي چې واپس عمران خان غواړي بالکل غواړو بالکل جی وجه دا چې عمران خان داسې لیډر دی چې د کفارو په سترګو کې سترګې ورکړي دي او د اسلام نوم یې په ټوله دنیا کې مشهور کو او اسلام الحمدلله داسې دین دی چې هر چا حق یې ادا کړی دی هر چا له خپل حق ورکړی دی زمونږ ډېر ښکلی دین دی واحد د اسلام کې د عمران خان داسې سړی دی که نه چې د اسلام دپاره ناره اوچته کړې ده عمل خو غټه خبره ده خو د ډېر نه غټه خبره زموږ اسلام دی جي او د اسلام دپاره موږ خپل اسلام ناره اوچته کړې بالکل او د اسلام دپاره موږ خپل سرونه هم چانګو نو دا هر څه نه به اسلام څنګه مخکې بیا زموږ دا لیډر دی دا زنده‌باد عمران خان زنده‌باد تاسو موږ ته دا ووایئ هغه وخت کوم وخت چې عمران خان د وزیر اعظم کړی شو تاسو څومره خفه وئ نو موږ خو خفه زیات ځکه وو چې لکه عمران خان داسې کس دی چې هغه وایي زه غلامي نه منم موږ هم غلامي نه منو موږ غلامان د رب العالمین یو که نه یو او بیا خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلامان موږ د بل چا غلامان نشو کېدی ځکه موږ مسلمانان یو د مسلمان په زړه کې د الله او د رسول نه علاوه د بل چا جذبه نه نه بالکل نشته موږ دا نه تسلیمو چې عمران خان یوازې نه دی انشاءالله عمران خان سره چې موږ ولاړ موږ بالکل ولاړ یو زموږ دعاګانې ورسره دي موږ ورسره ولاړ یو انشاءالله او د رب جلال نه سوال کوو چې څومره نیکان خلک ته بوله دعاګانې هم غواړي الله تعالی دې موږ په دنیا او آخرت کې د عمران خان ملګري کېدل څومره مینه ورسره لري یاره مینه خو ورسره انشاءالله ډېره زیاته لرو ډېره زیاته تر کومې پورې به د عمران خان سره یې یاره چې تر کومې پورې حق بیانوي میسیج ورکړه په اخره کې څه پیغام نو زمونږ میسیج دا دی که نه چې تاسو مخې ته لږ دا سکرین که تاسو اوچت کړئ نو دې خلکو ته وګورئ او موږ ګورو غواړو چې دا خلک د دې نه نور هم زیات راشي او د عمران خان دپاره اواز اوچت کړي چې دا خلک ښه په بھرپور جذبې سره راووځي او هر بازار ته هر شهر ته اگر حق بیانو زما دا مطلب هرګز نه دی چې زه بل مسلمان بېزتي وکړم د بل خلاف نه دی مطلب خو د عمران خان سره بې کچه مینه بالکل داسې د هغه لپاره خپل مال او خپل جان کو په هر ځای کې څه ځان بوله انشاءالله بالکل تاسو یو جهان مننه ډېره مهرباني کتونکو زموږ سره یو بل شاه زلمی ولاړ دی ګورو چې دوی څه تاثرات لري السلام علیکم وعلیکم سلام مننه مهرباني ټول ناول موږ ته خپله خوږه نامه ووایه زما نوم دی لقمان دی د نګری امازو سره تعلق ساتم جی جی نو تاسو هم جلسې ته راغلي او بالکل موږ جلسې ته راغلي یو د هغه امازو نه راغلي یو 40-45 کیلومتر لار خو ول راغلي یو دا راته ووایه کوم وخت چې عمران خان د وزیر اعظم لرې کړی شو هغه وخت ستاسو څه احساسات وو بس موږ ډېر زیات خفګان محسوس کړی دی ډېر زیات خفګان خو محسوس کړی دی انتهایي زړه ته هم درد محسوس شوی دی ځکه چې لکه یو نیک انسان د تخت نه لړ کېږي که نه هغه سره عوام هم خفه کېږي نو موږ لکه ډېر زیات مایوسه شوي یو د هغه بدلو باندې څومره مینه کوئ تاسو د عمران خان سره موږ عمران خان سره ډېره زیاته مینه کوو انشاءالله زموږ وینه چې پې هم قربانېږي موږ به یې پې قربانوو لکه څه چې ځان پې هم قربانو بالکل ځان پې هم قربانوو انشاءالله او را روان ټایم کې زه د بلې پارټۍ خو سوال نه پیدا کېږي چې سپورټ وکړي او عمران خان یو داسې انسان دی چې هغه الحمدلله پاکستان کې
ډېر زیات کارونه داسې کړي چې هغه د خلکو نه یېرېږي نه هېرېږي بالکل او موږ ته یې فایده را رسولې ده لکه روډونه هسپتالونه داسې د غریبانو هسپتالونه او موږ ته روزګار او څه پیغام لرئ په آخر موږ خو دا پیغام ټول عوامو ته ورکوو چې انشاءالله د انصاف په لاره به ټول روان یو موږ به زمونږ نیتونه صفا یو نو انشاءالله هر څه به کېږي انشاءالله ستاسو یوجه خان مننه ډېر مهرباني نور تپوسونه هم کو ګورو چې دا نور بایګان څه تاثرات لري دې سوال غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته تاسو مونږ ته خپله خوږه نامه ووایه نعمان طارق نوم مې دی نګرای بر کلي سره تعلق ساتم تاسو هم دې جلسې له راغلي یې او جی موږ هم راغلي یو احتجاج کې به شرکت کوو انشاءالله څه چې رمضان مبارک میاشت ده رمضان مبارک میاشت ده او څنګه چې 13 هفته کې موږ راغلي یو جلسه کې شرکت کړی احتجاج کې دې ځل هم انشاءالله عمران خان سره مطلب ستاسو مینه ده مینه ده بالکل څه چې کوپار ځای کې ځان بوله رسو انشاءالله بس موږ چې کله مغه کال کړل نو اسلام آباد جلسې لم موږ تل یو هر ځای ته خو ځان رسول مطلب که په هر ځای کې عمران خان تاسو به انشاءالله راځئ انشاءالله زه به ورله دا راته ووایه چې هغه وخت ستاسو څه احساسات کوم وخت چې عمران خان د وزیر اعظم لرې کړی شو بس هغه خو ستاسو د وړاندې د په ټول سوشل میډیا باندې چلیدل ډېرو خلکو چې نو روژه وه تاسو ته پته را ډېرو خلکو پکې په ناره باندې روجې ایستلې ډېر خفګان د لاسه او تاجدونه یې کړل خلکو جړلې ډېر ټول عوام ورپسې خفه دي هغه خلک چې هغه خلاف و هغې هغه سپورټ کړلی او ډېر زیات پې خفه دی ټول پاکستان پې خفه مطلب بې حده مینه کوي د عمران خان سره بالکل جی اخره کې څه پیغام لرئ د عوامو ته بس عوامو ته زموږ دا پیغام دی چې دی چې دی نو عمران خان چې دی د امریکې خلاف دی د ابسلوټلی ناټ ویل دی موږ په هغې وجه باندې دی سپورټ کوو او دا نور چې دي نو لکه دا غداران دی پی ډي ایم دا ټول چې دي دا د خپلو مفاد دپاره دي لګیا دي کرسۍ دپاره چې کله ورته کرسۍ میلاویږي نو دوی هر څه کوي او دا واحد لیډر عوامو دپاره واحد لیډر دی چې د سره عوام ولاړ دی تاسو کتلی شئ په ټولو جلسو کې پېښور په جلسه کې څومره خلکو نن کراچۍ کې دی څومره خلک پکې دی سوشل میډیا باندې تاسو او دلته به هم انشاءالله کې سروري خان چوک احتجاج دی ټول بنیر به پکې راجمع کېږي انشاءالله نو یوجه خان مننه ډېرې مهرباني ډېرې خوږې خبرې نور تپوسونه هم کو ګورو چې په ګڼ شمېر کارکنان چې کوم دي شرکت یې کړلی څه تاثرات لري مخکې لازمي شیر کړئ